ها دغه به ووایم ځکه چېرته وي شوې دا داسې ملا صاحب داسې مزاحیه نظم دی سټوډنټ ته بیډالی کوم چې ویښته به ښه اوږده مې وې او ویښته به ښه اوږده مې وې ګاډې به پنځه مې وې 9 10 بچي به وې 12 13 سپي به وې هر څه به مې ډي سي او ځکه چېرته وي شوې ویښته به ښه اوږده مې وې ګاډې به پنځه مې وې 9 10 بچي به وې 12 13 سپي به وې هر ځای به مې ډي سوې او ځکه چېرته وي سوې هاسټلو کې به دال نه و په لارو کې به سوال نه و اګزام به کال په کال نه من هاسټلو کې به دال نه و ډېر من هاسټلو کې به دال نه و په لارو کې به سوال نه و اګزام په کال نه و نو مانه هېڅوک به فیل کېدلو نه خو هر یو ګریډ به بي سوې او ځکه چېرته وي سوې هر ایوننګ چکر به وې ښه ښکلی موټر به وې پرووسټ به مې د چای سو زما غوندې لوفر به وې لنچ به په شیراز کې وې او ډینر به د پیس وې او ځکه چېرته وي سوې په کلاس کې به پردې نه وې د جونو کیمپس کې به رکشې نه وې په کلاس کې به پردې نه وې د جونو به نخرې نه وې د میډم به مزې نه وې سقلین سه به چشمې نه وې د اوړي به پنکې نه وې موسم چې د یخنۍ راتلې په هره خوله به سیسې وې او ځکه چېرته وي سوې او فیمیل به ټیچرانو ټول او میل به چپلاسیانو ټول فیمیل به ټیچرانو ټول او میل به چپلاسیانو ټول ښه سمارټ به هلکانو ټول ډي وې پالوسي ایکسپیل به دا شیخانو ټول نو هر سړی به ډي سي او ځکه چېرته وي سي دغه ویم